سلامونه وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. جار عبدالرحیم زید راشد خان راته وویل زه عملیات نه کوم، ماته مې هیواد اړتیا لري. په همدې ویډیو کې وګورئ، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. پرون سه شنبه د سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د راشد خان 24مه کلیزه وه. د افغان کرکټ بورډ ترڅنګ د کرکټ لوبغاړو، مینوالو او خارجي مشهورو لوبغاړو، روزونکو، د لوبډلو مالکانو او مینوالو ورته مبارکي ویلې ده. د دغو مبارکیانو ترڅنګ یو شمېر لوبغاړو او د کرکټ بورډ چارواکو د راشد خان وطني مینې او جالبې خاطرې هم په خپلو ټویټر او فیسبوک پاڼو باندې شریک کړي دي او د راشد خان وطني مینې یې افغانانو ته ښودلې او دا چې راشد خان له خپلې خاورې او وطن سره څومره مینه لري. دوی په خپلو فیسبوک پاڼو باندې لیکلي دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګه پخوانی مسؤل جار عبدالرحیم زی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي له مې 3 ورځې مخکې مې ډاکټر ته بوتلو. ډاکټر ورته وویل ګوته دې عملیات کیږي، لږ تر لږه 2 نه تر 3 نیمو پورې آرام وکړه. له هغه وروسته بیا کرا تمرین پیل کړه. خو کله چې له ډاکټره راووتلم نو ماته یې مخ راواړو. وی ویل منیجر صاحب زه عملیات نشم کولی، زه باید د بل ټسټ میچ وکړم. ټیم ماته اړتیا لري، هغه تیر میچ مو هم بایللی دی. زیاتوي بل میچ کې به خوږه ګوته د هیواد لپاره 100 اورونه وکړل او 11 لوبغاړي وسوځول. هغه و چې افغانستان وګټه. راشد خان بیا د ټولو افغان ترڅنګ له هغو چا هم مننه کړې ده چې دته یې 24مه کلیزه په باره مبارکي ورکړې ده. یاد دې وي چې راشد خان د ملي لوبډلې ستوری دی چې افغانستان نوم یې په ټوله نړۍ کې راپارولی دی. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.